د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر له باختر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د یاد ریاست رهبری د کندوز ولایت له مقام سره په همغږۍ په دې ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په موخه یو غټه کمیټه جوړه کړه څو وکولای شي د دغه کمیټې په مرسته له تاریخي ځایونو څخه په سمه توګه ساتنه وکړي. قسمی که شما در جیجان قرار دارید، ریاست اطلاعات فرهنگ در هماهنگی با مقام محترم ولایت کندوز کمیته را به خاطر نظارت و جلوگیری از غصب ساحه بالایسار و همچنان تخلیه کثافات به گونه غیر قانونی از سوی اهالی محل در صورت می گرفت ما این کمیته را ساختیم. این کمیته یک نظارت دوامدار داره، مقطعی نیست کاری کمیته. خوشبختانه باید بگوییم ریاست های محترم زیرک با ما همکار هستند، به ویژه ریاست محترم شاروالی، ریاست محترم حفاظت محیط زیست و همچنان قماندانی محترم امنیه در کمیته زی دخل هستند و در رأس کمیته ریاست اطلاعات فرهنگ قرار داره تا باشه که ما ساحه تاریخی بالایسار را که یک ساحه بسیار خوب و یک ساحه بسیار کلیدی هم از لحاظ زیبایی هاش هم از لحاظ ارزش تاریخیش ما از مشکلاتی که وجود داره او را نجات بدیم و جلوگیری بکنیم تا اینکه مردم متخلف دیگه او ساحه را غصب نکنه و همچنان کثافات را به گونه غیر قانونیش در اونجا نیندازه. له بلې خوا دغه جوړې شوې کمیټې خپله لومړۍ کاري غونډه د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په مشرۍ ترسره کړه او په دې غونډه کې د بالایسار د تاریخي سیمو د ساتنې په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې د بالایسار تاریخي غونډۍ د کندوز له مرکز څخه په 1500 متره واټن کې پرته ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په فرهنګي آثارو کې ثبت شوې هم ده.